سلیمان علیه السلام مجلس ته ووی ملک الموت راتلو عزرائیل علیه السلام یو ځل وی عزرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام مجلس ته راغی چې وی قتل د سلیمان علیه السلام سره یو سړی ناست دی او خبرې ور سره کوي عزرائیل علیه السلام دغه سړی ته چې کوم دی ډیر په ناشنا انداز کې او قتل ډیر په حیرانتیا سره ورته قتل عزرائیل علیه السلام چې د مجلس نه اوته لاړو ناغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی چې دا سړی څوک سلیمان علیه السلام ورته فرمایل چې دا خو ملک الموت عزرائیل علیه السلام د مرګ فرشته و هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی چې د خو ماته ډیر زیات په تعجب سره او ډیر زیات په حیرانتیا سره قتل اسنه چې زما روح قبض کی او زما نه روح و نخلی وی ته هوا ته حکم وکړه چې ما د دې ځای نه چې کوم دی د هند اطرافو ته ورسئ د هندوستان چې کوم دی اطرافو ته او جزایرو ته مې ورسئ ځکه چې هوا د سلیمان علیه السلام چې کوم دی په اختیار کې و سلیمان علیه السلام ته الله تعالی په هوا باندې هم حکومت او بادشاہي ورکړې و وی سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو چې دا سړی چې کوم دی د هند اطرافو ته ورسوه بهرحال یو څو ورځې پس عزرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام مجلس ته راغی سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې یو څو ورځې مخکې ته راغلی وې او زما په مجلس کې سړی ناست و تا هغه ته چې کوم دی ډېر په ناشنا انداز کې قتل او ډېر په حیرانتیا سره د قتل دا ولې څه وجه وه عزرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې د دغه سړي په باره کې ما ته دا حکم شوی و چې د دې سړي نه به د هند په جزایرو کې چې کوم دی روح واخلي او چې ما قتل چې د هند یعنی د هندوستان جزایر او جزیره اطراف دا خو ډېر لري دي او دې دلته په شام کې د سلیمان علیه السلام په مجلس کې ناست دی نو ما ځکه تعجب کو په حیرانتیا سره مې ورته قتل چې د روح قبض کولو هلته ما ته حکم شوی دی او د روح په قبض کولو کې ډېر کم وخت پاتې دی چې دی به هلته رسی څنګه خو بهرحال زه د الله د حکم مطابق هلته ما ځان ورسوی عزرائیل علیه السلام فرمای فرشته خو په ډېر لږ وخت کې چې کوم دی ډېر لوی مسافت طی کوي او ډېر لوی سفر چې کوم دی دا کولی شي فرشتې له الله تعالی دا طاقت ورکړی عزرائیل علیه السلام فرمای چې زه هلته لاړم کوم ځای چې ما ته حکم شوی و د روح د قبض کولو چې اومې قتل نو دی هلته چې کوم دی هوار په ذریعې سره چې کوم دی را رسېدلی و او هلته مې چې کوم دی روح قبض کو نو عزتمندو د چا د روح قبض کولو چې کله هم وخت مقرر وي په کم ځای کې هم وخت مقرر وي او د سنه مقرر وي نو په هماغه وخت باندې په هغه ځای کې او د هغه څیز نه چې کوم دی انسان له مرګ راځي وفات راځي عزتمندو د دې مرګ نه هیڅوک بچ کېدو والا نشته دا ټول انسانان به مري مونږ او تاسو به نمبر په نمبر چې کوم دی د دنیا نه ځو په دنیا کې یو وخت داسې و چې په مونږ او تاسو د موجوده خلکو کې هیڅوک په دنیا کې نه و زمونږ او ستاسو په ځای باندې نور خلک چې کوم دی دا ناستو خو عزتمندو یو وخت به داسې هم په موته باندې راځي چې موته به په دې دنیا کې نه یو زما او ستا په ځایونو باندې به نور خلک ناست وي د هغې دپاره چې کوم دی په دې دنیا کې تیاری پکار دی چې په دې دنیا کې موږ د دغه مرګ دپاره د دغه قبر دپاره د حشر دپاره چې کوم دی تیاری وکړو نو دنیا به هم زما او ستا د کامیابی ژوند وي او په آخرت کې به هم چې کوم دی د کامیابی ژوند دی الله تعالی چې د انسان د باره کم وخت مقرر کړی دی کم ځای مقرر کړی دی
او د سنه ورله مرګ مقرر کړی دی هم په هغه وخت باندې په هغه ځای کې او د هغه سیز نه به ورله چې کوم دی مرګ راځي چې د کوم سیز نه وله الله تعالی مرګ مقرر کړی دی. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. وی الله تعالی هیڅ یو نفس ته هرگز مهلت نه ورکوي چې کله د هغه نیټه راشي او د هغه د مرګ ټیم پوره شي، هغه له بیا مهلت نه ورکوي. په هغه وخت کې انسان وفات کیږي، دغه وخت چې کوم دی د هغه مرګ دی. حدیث مبارک کی راضی اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیها حاجه. وی چې کله الله تعالی د یو بنده په باره کې د مرګ فیصله وکړي چې دی به په فلانې ځمکه باندې وفات کیږي، نو د دغه سړي هلته په هغه ځمکه کې او په هغه ځای کې د ده ضرورت او حاجت پیښ کی او دی چې کوم دی د خپل حاجت خپل ضرورت دپاره هلته لاړ شي او هلته چې کوم دی الله تعالی ته د فرشتې په ذریعې سره روح چې کوم دی دا قبض کی.